مقاومت جبهه وایي پنجشیر کې مو د اسلامي امارت د ځواکونو یوه چورلکه نسکوره کړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه او مهم خبرونو لپاره درسره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د طالبانو د 18مې ډوله چورلکې له نسکورېدو خبر ورکړی. د مقاومت جبهې ویان پنجشنبه د غبرګولې پر 26مه په یوه ټویټ کې ویلي چې نن مازدیګر د هغوی ځواکونو د پنجشیر په ارزو دره کې یوه چورلکه نسکوره کړې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړې چې په دې چورلکه کې 4 تنه وو. هغه ټینګار کړی د مقاومت جبهې ځواکونه دغه 4 کسان نیولي او له هغوی سره د شریعت او انسانیت نه مخې عمل کیږي. د مقاومت جبهې ویان زیاته کړې چې له دغې موضوع نور معلومات به وروسته شریک کړي. د اسلامي امارت ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستان دا و زموږ د نننۍ چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.